امرالله صالح وایي طالبان د امریکا قراردادي عسکر دي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح وایي امریکا د دوحې د تړون په لاسلیک کولو سره د جیوپولیټیک پلانونو د عملي کولو لپاره طالبان د قراردادي ځواک په څیر استخدام کړي دي. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوحې تړون به د سپټمبر د 11مې له پیښې وروسته له افراطي ډلو سره د لویدیځ د اړیکو د پرې کېدو تاوان ورکړي. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر له طالبانو سره د امریکا د همکارۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو څرګندونو ته خبرګون کې په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي ښاغلي جو بایډن هغه څه چې موږ له کلونو راهیسې وایو د منطقي شواهدو او کله ناکله اسنادو پر وړاندې کولو سره تایید کړل. امرالله صالح ادعا کوي چې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې هدف په افغانستان کې ثبات نه دی بلکې د جیوپولیټیک پلانونو د پلي کولو لپاره د قراردادي ځواک په توګه د طالبانو استخدام دی، یعنې په افغانستان او د سیمې هیوادونو دننه د ملي ضد دسیسو جوړول دي. نوموړي په خپل ټویټ کې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط د لاملونو او عواملو په اړه د لویدیځ داستان بې اساس او درواغجن بللی او لیکلي دي. دوی هڅه کوي چې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط لاملونه او حاشیې زیاتې کړي ترڅو د دوحې د تړون د دسیسې اصلي ماهیت پټ کړي. ښاغلي صالح دې ته په اشارې سره چې د دوحې په تړون کې له القاعده پرته هیڅ ترهګره ډله دښمن نه دی بلل شوی او لیکلي دي 20 ترهګرې ډلې چې د طالبانو میلمانه دي د دې پلان یوه برخه ده. یاده دې وي چې تر دې وړاندې ولسمشر غني هم ویلي و چې امریکا د دې لپاره د دوحې قرارداد وکړ ترڅو جمهوریت ړنګ او طالبان واکمن کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.